اروپایي ټولنې د پخواني اجرایي رئیس عبدالله اعتراض لیک رد کړ. اروپایي ټولنې ټاکنې کې محمد اشرف غني ته د بریا مبارکي ویلو له امله د پخواني اجرایي رئیس اعتراض لیک رد او ځواب یې نه دی ورکړی. د پخواني اجرایي رئیس یو سلاکار د نوم نه ښودلو په شرط صهیون ته وویل چې افغانستان لپاره کابل کې د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي دفتر عبدالله اعتراض لیک رد کړی دی. هغه زیاته کړې اروپایي ټولنې اعتراض لیک ته په غبرګون کې ویلي چې موږ د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې خپلې مرستې او اقدامات کوو او هغه نظر چې مو د ټاکنو په اړه څرګند کړی پرې ولاړ یو او په دریځ کې مو بدلون نه راځي. د سرچینې په خبره پخواني اجرایي رئیس عبدالله غوښتل په دې تړاو افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالډ کوبیا سره هم وګوري او خپل شکایت ورته له نږدې وکړي، خو هغه یې لیدنه رد کړې ده. د صهیون معلومات ښیي چې هیڅ بهرني هیواد نه غواړي عبدالله سره د حکومت د رسمي چارواکي په توګه خبرې او لیدنه وکړي. ویل کېږي بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو هیوادونو استازو سره خبرې روانې کړي دي او ژر به د محمد اشرف غني د لوړې مراسم هم ترسره شي او د بهرنیو هیوادونو استازي به پکې ګډون وکړي. عبدالله وروسته له هغې اروپایي ټولنې ته اعتراض لیک واستوه چې د اتحادیې جمهوري ریاست ټاکنې کې محمد اشرف غني ته د بریا مبارکي ورکړه. ډېره مننه چې ویډیو مو سره تر پای وکتل. کوم خوښ شوي لایک یې کړئ، کوم چینل نوی سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.